السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. اوس چې کوم دی نو بانګې ویلې دی او داس مې وکړو نو اوس منزل روان یم د ماسپښینې او مونځ به کوو. د هغې نه پس به بیا خبرې اترې چې کوم دی کوو او دا نمونه ماحول دی. سیسټم تاسو لیدلی شئ او دا تاسو لیدلی شئ زمونږ د جومات له دغه راوړلي لرګي راوړلي نو له پاسه په درېیم چت باندې مدرسه سټارټ کېږي. شیټینګ لرګي ورته وایي که څه هغه لرګي دي نو په درېیم چت باندې مدرسه مطلب جوړی نو د هغې له راوړلي او زموږ منزله مونځ به کوو. د هغې نه پس به تاسو ته ماحول چې کوم دی نو هغه ښایو او دا زمونږ امام صاحب دی جواد شاته دا حل دی کار شروع کړی دی برای د دې دغه د لرګي خیجول څه ورته وایي د دې لینټر دپاره هغه نوم یې رانه هېر شو. د لرګي خیجول دا کوم چې حساب کتاب دی. دا زمونږ د دې جومات چت دی نو دا لرګي پراته دي. دغه طرف ته مدرسه جوړی 60-70 واړه راځي هره ورځ. نو لاندې په دې جومات کې چې بیا واړه راشي سبق لا څوک لمونځ کوي نو مسله یې که نه نو دلته کې به مدرسه را خیره جوړه شي او لرګي مرګي راوړي دي. کار پې شروع شي اوس انشاءالله زر او اوس به باقی ولاګ شروع کړو. په د دوکان نه 26 چالو کړو. اوس په هلته کې لږ لاړ شو. جومات نه راووتم او سوزکی را روان دی نو په کور کې راته وي سبزي راوړه. په وخت سره سبزي نه نو اوس چې کوم دی نو ځو کور ته روپۍ موپۍ پسې راخلو او ګاډی شاته را روان دی دنه به سبزي راخلو او بیا چې کوم دی نو ملګرو سوزکی راغی او اوس چې کوم دی ټماټر به ترې رالو. دا ماما دی بله ورځ تاسو ویې نیمه دړۍ درته په 250 وي که په 350 وي 50 روپۍ د په ټولو خلکو کمنټس کله وي 50 روپۍ ګران درکړو. 20 دا نیمې دړۍ یو شان ریټ وي او د 1 کیلو دی بیا بل شان ترې راکړو که نه دړو حساب جدا یو کیلوګرام جدا یې نو سوچ کو. اوس کیلو به څو دی ټماټرو 100. بازار کې کوم ټول خلک به راته بیا میسج کوي چې لکه ګرانې درکو کمنټس 1 کیلو دغه راکوي ټماټر او دا نور څه دي هغه شمله مرچ نشته دی نه شمله مرچ نشته او مټر خو یاره بیکاره غونده کې نه دي څه زاړه دي مټر دی وطني خو دې خو ته وي نه ته څه زاړه کاندي مټر نه مقلا شو ختم نه دي خلاص شي. دغه ټینډ ورته نیم کیلو واچوه. نیم کیلو د دغې کیلو په څو دی په 100 نیم کیلو به ویسو ډېر خوړی کېږي نو روجم ده او بادرنګ هم نه خوړی کېږي. بادرنګ به 1 کیلو ویسو ده او یو 2-3 دانې به ورته د نیمبو واچو. خیالو دی دا ازلان ناغې نیمبوان علي په نیمبانو څه کې ګوړې شربت دی چې یو شیله بل شیله نو اوس چې کوم دی نو دا ماحول دی. سبزي چې کوم دی نو دا راواغسته او دا حل دی نو اوس په ګورو که نه چې نوره څه پیسې دي. زما بازار ته او بازار کې لږ کار دی به کوو خنداداتو دغه دپاره جومات ته سامان موږ تاسو ته وښو نو په دې کې چې کوم دی نو سیخ میخ او یو څه بل څه اخلو. خندا خو لاړو وایي چې په سپرلو کې به لاړ شم او کلي کې رخشې مخشې چې کوم دی هغه نه وي او اوس ځو خندا راته ښکته په لاره کې ولاړ دی او په لاره کې ولاړ دی نو ځو ګاډی به وځو په پسې بیا به ځو نو دا سیخ میخ او سیمټ میمټ دا به اخلو. دا په وات پکې په دې روژه کې چې دی نو دا لرګي خیجئ یو نیم به پکې وخیجئ او بیا به د نورو سره وایي ګورو ما خو ته یې دیاړي مار وله ونیسئ یا به دیاړي مار نیسي. ګاډی مې راویستو او اوس په ځو سویل ته ولاړ یم. سویل لا سره هم ځي تره زوی خندا وي چې هلکه د ځان سره راوله او دا په واده او دا هلکان دي ماشاءالله په دې روژه کې لکه د جومات کار دی نو د ثواب دپاره چې دی نو دوی دا کیسه پیسه کوي او ځو به بازار ته موږ به ورته هغه کار وکړو او بیا ګورو که نه چې مخې ته نور څه حل احوال کېږي نور هم لږ کارونه دی به ورسره هم وکړو. اوس چې کوم دی نو سویل هم راغی او موږ به ځو اوس خنداره راته په لاره کې ولاړ دی او روان یو او دا سودا مودا چې راوالو نور څه لږ ډېر کارونه دی به ورسره هم وکړو بیا به راځو انشاءالله. او دا ماحول چې کوي مخې ته چې کوم دی نو دا حل احوال دي
نو زیړ ګلونه هم لګېدلي دي او په دې سوونو کې چې کوم دی نو هغه شنې شوي دي دا شلتالو دی او په دې سو کې دا ګلونه دي او په دې سو کې دا پاڼې دي هغه تاسو لیدلی شئ مخې ته نو دا راته ښکاري چې دا بدل دغه دي څه ورته وایي نمبر دی یو نمبر شلتالو دویم نمبر او دریم نمبر او داسې قصه باندې دا شلتالان په دې ځای کې دا خنداده ته ورته دي راوخېجول او اوس په زور ډایرک او شاته را سره پکې مولوي صاحب راوخته ودکې دی او یو مونږ دی خورول په خواړه خو نن ګڼه نه وه ماحول صفا دی تاسو پوه شئ ګڼه نن ډېره نشته دی هلینډ نشته دی لږ وروستو ته به ډېره وي بیا ګڼه او اوس چې کوم دی نو هلند ساعت یې خو نشته دی ته کې رالو تاسو لیدی شئ اوس دا ځای چې دی نو هغه ځای کې سیخان چې کوم دی پراته دي دلته کې دا کیسان نوم چې دی ډېر زیات مشهور دی دا سیخان او سیمټ او دا هر څه یې ورسره نو دا به اوس اخلو بیا به ځو نور څه کارونه دی به هم کوو دا نه دی دا سویټ دی دا چې کوم دی دغه راواغستو سیخ میخ قصه پیسه وشوه پسې به ګاډی راځي ابو ته خیجئ او دغه دی ابو ته خیجئ او دا لږ لږ کارونه مو دا به ورته موږ وکړو دا تاسو لیدلی شئ ماحول ګرم دی سیسټم میسټم چې دی نو ګرم دی نسوار به پکې رالو نسوار د دې چاټې مرچ چاټې دي سموسې دي دا پکې نسوارو فیکټرۍ ته رالو چې کوم دی او دا ماحول دی د پلازې ملازې دا پیر وایي ما پکې راوله دی وایي دی پکې مې راوله بازار ماحول دی ټریفک جام دی سیسټم وسټم لیدی شئ روان یو خوا د غوټې کار دی هغه به کوو بیا به راځو د منډایي طرف ته منډایي کې لږ کار دی هغه به کوو او ګورو که نه لکه د مار پکې رالو بس دغه سیسټم وسټم دی کوو که نه کوړۍ دي سموسې دي ډبل روټۍ دي فوکس نه راځي سیسټم ماحول ګرم دی دا پکې پیر چغې وباسي میان والی میانو پکې وباسي چې زه راځم په دې طرف چرته دی وایي ما پکې راولی لازمي شملو کړی ده ناري ده چکني ده راچوي نه ده شملو کړی ده ښه ناري ده چکني ده ښه ملګرو ته مې شملو کړی ده دا بیشام چوک دی شملو کړي که چا خوښ یې نو دلته کې راتلی شئ او ډېره مزدار یې اعزاز چې ځای یادوو چې هره ورځ جنګونه یې غوبلي که نه نه دا ځای دی ښه موږ به ساړه خورو موږ به غوبل درز غوبل به نه کوو صحیح ده دا چوله ده مزداره چوله ده راشئ دلته کې ښه بیشام چوک دی راشئ ټول خوراکونه میلاویږي سپیشل دا دیګي چوله ده ډېره مزداره او دا سیسټم ویسټم چې دی نو دا څه دي حلیم راولم دی پکې حلیم دی ناری ده ناری ده دا چولی دی د ګډ مازغه ډېر مزدار خوراکونه دي پانچې د خپو پایا د خپو هغه شوروا څه یې هغه وه دا چې کوم دی فروټ چاټ تیارېږي سیسټم ویسټم ټول ګرم دی
دا چې کوم دی ټول کوم د خوراک سامان چې دی که نه هغه په دغه کې دی او واوره پکې میلاویږي د دې کالام هغه واوره صحیح آسماني واوره او کورني چرګان هر څه میلاویږي دلته کې بشام چوک ته راشئ او سیستم چې دی نو هغه هر قسمه خوراک میلاویږي ډېر مزدار ستا بره ده او دا چې دی ګولګپه ده دې ته پکې هم د خلکو ټې ټړه کېږي صحیح ده او کینوان دي او آیس کریم یا د دې پکې بل شان مزه یې که نه لکه د دې آیس کریم سره په دې پکې لکه بل شان مزه یې او دا داسې چې روان یې ویډیو کې هر سړی ته ګوري د دې پکې بیا بل شان مزه یې خیال دی لکه دا داسې سړی کولی هم نه شي پوره زړه غواړي هر سړی به خپل مطابق جج کوي چې لکه دی څه قیسه پیسه کوي خیال دی او دا پکې سبزیانې قدمار سبزی دا پکې منډای ده دا کباب دي ګرم کباب دي بوډ ماحول چې دی نو ټیټ دی ګرم دی وزو منډای کې لږ کار دی دې خوا سامان پسې راغلی و هغه ختم شوي دي نشته دی د خوراکو څه وړو او اوس چې دی نو منډایي طرف ته ځو ما یې چې ستاسو سره دا بازار پکې شیر کړم او شاته ګاډی وایي ارنډې وایي داسې نه چې موږ پکې دغه کړي دا پکې سویل راغلی دی زما سره نن دنه پکې د منډۍ سیسټم چې کوم دی نو دا حل دی دا پیرانو یې موږ پکې هم راونه او دا سیسټم دی افشو پکې چرګې داسې ښکلی په ځای کې نه ولې خوځیم نو ها دې طرف ته پکې دا سیسټم دی روان دی اوس په ځو دا لږه سودا ده دارالو او بس دا چې کوم دی نو روټ والا دی او دا چې کوم دی مکمل د سره شنه دانیال او پیاز او د ملخوظو صحابه هر قسمه صحابه میلایږي منډۍ کې سلات او دا سلات څه دي دا هم ډېر مزداري هر قسمه شیز دی ښه دا هر څه ته سړي لکېږي چې روژه یې د سړي که نه د سړي چې روژه به هر څه ته ډکېږي دغه سیسټم دی دا سبزي مبزي چې کوم ده دا راواغسته او دلته کېښوده اوس ځو یوه جوړه رااخله مزه نه دی اختر را روان دی نو چې یوه جوړه پسې روانو چې ماحول له بوټې شي که نه او دا اوس چې کوم دی چینار بابا ماحول دی هغه تنګو کوڅو ته به نه ځو هلته کې ډېره بېحیایي سټارټي او دا داسې شړ غوندې کې مارکیټ دی دا چت دی که نه امیر صاحب دکان چی بگه کپڑو دکان دی او دلته کې ورالو شو جوړه برالو دلته کې چې دی نو ټول صرف د سړو جوړي د ښځو سر نه دا ځای ښه دی او د ډېر مخکې نه زه دې ځینې اخلم دا پیره دی دنه بر اخلو او دا دکان دی صحیح ده او جوړو دا سیسټم دی بس چې کوم دی لیدی شي وړه چې کوم ده نو دا مې خوښه کړه خو زما چې یو کلر خوښ شي نه اکثر چې کور ته لاړ شم یا هغه کلر زما یي او یا دلته کې دا کلرونه چې وینم او د دې ځي دا رڼا چې نو بیا چې خلک هلته ویني نو خلک وایي دا خو بل رنګ و دا ما بل راوړلی نو دا مسله پکې ډېره دې لایټونو سره دا مسله اکثر یي چې کوم دی نو کپړې مپړې وشوې او اوس ځو اخوا خندا پس به ځو خان مې هم که چېرته خیجولي بیا به ځو کورته انشاءالله دا چې کوم دی نو د چینار بابا پل دی په دې باندې روان یو تاسو ویلدی شئ مخې ته ماحول او دا سیسټم دی ځو کورته به ځو نوره کیسه وما تاسو ته کله خو دا پل مې درته خو خبرې را نورې نه راځي صحیح ده نو دا سیسټم دی سر مر په هر څه میلاویږي تاسو ویلدی شئ دا حلاوال دی دا سیسټم دی ماحول کوم دی هغه دا دی سرالو دا ګاډی ولاړ دی دا تاسو ویلدی شئ او سیخانو دغه ځای خوا اخیستل دی ځو به کور ته ښه کم کار چې دی هغه ټول ختم شو او اوس چې دی نو عدنان را روان دی زما تره زوی دی په سیدو کې ډیوټي په هسپتال کې ایم ډي کلي ده نو هلته کې چې دی نو په سیدو هسپتال کې ډیوټي
او اوس را روان دی نو مونږ چارباغ سره دی که نه مونږ ورته ولاړ یو چې راشي به وګورو او ښه انتظار به کوو دا پکې لګا ده او د بازار به تاسو ته ماحول وښایو دې طرفونو ته کچه بادرنګ او نیمبان او دانیال او زنکۍ او ماحول ګرم دی نیمپلي او هر څه خوراکونه راوتلي مخلوقاتو او هر څه ارزان دي په نسبت د بهر ملکونو او بس خوراک برکت غواړي په انتظار باندې ناسو او دا ماس پکې راغی وسته کالجه دې طرف ته شاده دې طرف ته دغه ښکاري ایوه دا ماس دی د کالج نه رالي صحیح صاحب دی بس پیپر وشو شو کنه پیپر ښه وشو زه چې ښه وشو نو بس بازار ته راوتلی او بازار ته او بوټان یې پرېښي دي تلی په بوټان یې کې هلته کې ملګرو ته بوټان پرېښي دي او داسې راغلی سپین دادا ته ورته کسوی نو بیا ورته تلیفون وکړه پیپرو ټینشن دی پیپرو ټینشن دی او دا بازار ماحول دی واوره پکې راوتله تاسو لیدی شئ داسې مزه کوي خلک پکې اخلي او درس پې جوړ دی په دې کې چې هغه د ګوړې ګډوبې وکړي که نه د هغې پکې بل شان مزه او عدنان ورته راغی او اوس چې کوم دی نو دا ګاډی دلته ولاړ دی نو دا به چالو کړو او روان به شو زو کور ته به صحیح ده نو بس دی ښه په لاره به بیا یو دوه شاټه واخلو بیا به ځو کور ته بیا به ګورو چې مخې ته نور څه کېږي خیال دی اوس په شا باندې راوځو خیال دی ورته یو لکه چرګوړو اواز پکې هم دی ته ښکاري چېرته غوړولی چرګوړی راغستې دي که صحیح صاف دی یاره Ahora nos cambiamos, ahora que estamos. Aguas que su caja, man. د معزوم د کالج راغی او فاروق هم تلو کور ته بازار ته راوتی و او سویل خو زموږ تاسو ته پته راغلی او عدنان چې دی نه دلته موږ انتظار وکړو د چارباغ سره و چې راغی هسپتال نه یې چوټي شوه راغی او د ده په هسپتال کې ډیوټي ده او اوس چې دی نو زه به کور ته دا ټول زما د تره زامن دي ماشاءالله ورته وایي دا نمونه حالات دي زه به کور ته بس چې کوم دی بازار نه رالو او مازدیګر یې بانګ یې ویلی مونځ بلکې هم شوی دی نو اوس به مونځ کوو او تاسو ته ماحول وښایو چې مخامخ دا حالات دي مازدیګری دی او اوس په دا ویډیو دا ځای بند نه کړو خیال دی